الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. تر حمد صلاة و سلام رسته د کمونستانو ملحدینو په ځواب کې ولې الله تعالی نګورو. د الله تعالی د قدرت دلایل دومره ډیر او له حساب وتلی دي، مګر له دې سره سره ځینې خلک الله تعالی نه مني. د دې خبرې څلور اسباب دي. اول د حس پرده. ځینې خلک وایي چې الله تعالی مې لیدلی نه ده، نه منم. دغه خلک په عقلي لحاظ د ماشومانو په څیر دي. د ماشوم ذهن له محسوساتو نه پرته بل څه ته نه رسېږي. د انسان د حواسو ساحه محدوده ده. مثلا فضا له اشکالو ډکه ده، مګر موږ یې نه وینو. دیوال نه اخوا موږ څه نه وینو. د مادې الکترونیکي حرکت، د ځمکې جاذبه، د ځمکې انتقالي او وضعي حرکت نه ګورو. د مقناطیس قوا او د برېښنا ځواک نه وینو. نباتي او انساني حجره نه وینو. په اوبو کې محلوله مالګه او بوره نه وینو. د ځمکې تل لوړ اسمانونه، ډیر ښارونه مو لیدلي نه دي. نو شته، خو ستا نه لیدل د دې معنا دا نه ده چې دا شتون نه لري. د انسان د باصري حس د عقاب نه 100 چنده کم ده. د شامي حس له میږي او سپي نه کمزوری دی. فضا له اوازونو ډکه ده، مګر زموږ د غوږونو فریکونسي هغه نشي احساس کولی. دا اوس ټوله فضا له اوازونو ډکه ده. نو دا یو عامل. دویم عامل او سبب غفلت او ناپوهي د انسان فکر فلجوي. زړونه شن او د انسان د معرفت او د ادراک قوت له کاره لویږي. ټول غم د خېټې ډکول او د شهوت رفع کول وي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. دی له څارویو بتر دي. الله تعالی د پوهې نعمت ورکړی، مګر دوی ورڅخه ګټه پورته نه کړه. دریم د پلارونو ولنده پیروي. هر کله چې انسان په کورني چاپېریال کې رالوی شي او یا د ملحدو خلکو شاګرد سي، نو په الحاد اخته سي. هندوان، اروپایان، د مسلمانانو اولادونه دا اوس د اروپایانو په غیږ کې دا د الحاد نتیجه ده چې ته د هغه په کاسه کښېنې او د هغه په قاب کښېنې، د هغه قاپونه وینځې او له هغه سره یو ځای اوسېږې، نو چې چېرته اوسې په خوی به دې اوغوسې. نو دا چې دی بل عامل د پلارونو او د نیکونو لنده پیروي دا د گمراهی ستر عامل دی. او څلورم عامل عناد و کینه. کینه که خلک غوږونه بندوي. عنادي انسان زر دلیله هغه ته به سوال نه کوي. د مکې بتپالو په رسول الله مبارک د عناد له امله ایمان راوړل. قرآن ارته نړۍ د الله تعالی د قدرت د اثارو په توګه معرفي کوي. قرآن پاک الله پاک فرمایي سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. سنريهم زرده چې زه به دوی ته وښیم په مستقبل کې آیاتنا د خپل قدرت نښې فی الآفاق د کائناتو په کنارو کې. دا بر نظام شمس دې ته علم استرانومي وایي او په همدې توګه فضایي فیزیک دا علوم دي. نو الله تعالی وایي چې زه به د خپل قدرت نښانې په بره کنارو کې دوی ته وښیم. وفي انفسهم او د دې په ځانونو کې هم دا علم طب ته اشاره ده. په علم طب کې زموږ پوهان 7 کاله په عمومیاتو کې تیری او بیا په هر اندام کې بیلابیل تخصص کوي او په بیلابیلو اندامونو کې 4 کاله، 5 کاله، 6 کاله، 8 کاله په تخصص کې تیری. نو دا هر د انسان د بدن هر حجره او هر اندام او هر برخه دا د الله تعالی د قدرت نښه ده. قرآن پاک کې بل ځای کې الله پاک فرمایي قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل اوتوی پیغمبر انظروا وګورئ ماذا في السماوات والارض، په ځمکې او په اسمانونو کې څه دي. نو په همدې توګه د کیمیا علم، د فیزیک علم، د بیولوژي علم او په همدې توګه د استرانومي علم دا د الله تعالی د قدرت نښې دي. چې څوک ساینس پوهي، ډاکټري، کیمیاداني، فیزیکداني دی له الله نه منکري، د ډېر لوی خري
او د کائناتو هر ذره او هر اتم او هر عنصر دا د الله د قدرت نښې دي. قرآن پاک کې د کائناتو ذرې ذرې ته آیات ویل شوي، دا په خپله نه دي پیدا شوي، دا د الله د قدرت نښې دي، دا د الله د قدرت آثار دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.